السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن ویډیو زموږ دې باره کې ده چې هونر یعنې کې هواوی اف آر پی کی څنګه واخلو او څنګه اف آر پی آنلاین ختمه کړو. نو راځو ویډیو شروع کوو. لکه څنګه ستاسو معلومه ده موږ خپل ویب سایټ اوکې انلاکر په نامه باندې زموږ خپل ویب سایټ ده. نو کروم کې به اوکې انلاکر ډاټ کام ولیکو او سرچ پې کو. زموږ ویب سایټ تاسو ته خلاص و. واتساپ نمبر په سکرین باندې درته ښکارېږي. نو زما خو اکاونټ سره لاګین باندې به کلیک کړم. دلته به یوزر واچوم او کته به پاسورد واچوم. تاسو کوم خپل یوزر او پاسورد لرئ یاسته نو تاسو به خپل اکاونټ لاګین کړئ. زه خو خپل اکاونټ لاګین کوم. کوم اکاونټ نه وي نو د کریه اکاونټ رجسټریشن په هغه باندې مې ویډیو جوړه کړې ده، هغه کتلای سئ یاسته. نو راځو دلته پلیس ان آرډرز ته او ایمی سرویس ته به راسو. دا به کلیک کو او دلته سرچ کې به ولیکو ایچ او. ایچ او چې مو ولیکل نو هونر اف آر پی هواوی هونر اف آر پی کی سرور راغی. یعنې ښه نو دا خو سرویسونه ډېر دي، کم از کم 3-4 سرویسه لري. نو فلحال خو زه فاست سرویس کارومه چې له 1 نه 3 ساعته پورې 1 دقیقې نه نیولې تر 3 ساعتو پورې اف آر پی کې راکوي. نور ډیټیلز مو ټول په ډسکرپشن کې لیکلی دی. نو راځو د دې دپاره به یاري دا لینک اوپن کو. دلته یو ټولز ده، د دې ټولز به ډاونلوډ کو او تر ټولو له مخې به د دې هواوی اف آر پی د هواوی کې چې کوم اف آر پی ده که نه نو د دې به سیریل نمبر موږ کاپي کوو. د هغه دپاره موږ دا ټولز کاروو او هغه سیریل چې موږ کاپي کوو هغه بیا موږ ته هواوی اف آر پی کی راکوي. نو هغه کی به بیا په هغه ټولز باندې ورچوي چې اف آر پی ختمه کړي. نور زه درته ښیم طریقې کار، دا ټولز ډاونلوډ شي طریقې کار به ټول درته وښیم. دا ټولز ډاونلوډ شولو. دا به اوپن کو. دا هونر اف آر پی کی په نام باندې ده. دا به ټولز به اوپن کو. اوپن شو نو هونر اف آر پی کی وی 2 په نامه باندې دا دې ټول نوم دی. نو تر ټولو نه مخکې به موږ څنګه کوو، هواوی موبایل یا هونر موبایل کوم نوی سیکورټي یعنې له موږ سره دی که نه نو دا به فاسټبوټ موډ کې موبایل کنیکټ کړو کمپیوټر ته. فاسټبوټ موډ ته اسانه ځي، موبایل به خاموش کړو، والیم ډاون به ونیسو او یو اس بي کیبل به پکې ورکړو. دا فاسټبوټ موډ کې مو انفو واخیستله. د دې موږ ته مهم شی دی سیریل نمبر. سیریل نمبر به د دې موږ کاپي کوو او سایټ کې بیا هغه پیسټ کوو. نو د دې سیریل نمبر به موږ داسې را کاپي کړو. کاپي مو واخیستله، بیرته به راسو ویب سایټ ته. ویب سایټ کې به اوکې انلاکر ویب سایټ خلاص کړو. پلیس ان آرډرز ایمی سرویس ته به راسو. ایچ او ان او به ولیکو. هونر اف آر پی کې دا 1 دقیقې نه نیولې تر 3 ساعتو پورې موږ ته اف آر پی کې راکوي. ټایم مو لیکلی دی، نرخ یې مختلف دی، کله جګې کله ټیټې. نو هغه سیریل نمبر چې موږ کوم د دې سیریل نمبر ریډ انفو موږ فاسټبوټ موډ کې واخیسته. دا سیریل نمبر موږ راواخیسته، کاپي مو کړو او دلته ویب سایټ کې مو پیسټ کړلو. بس اګري باندې به کلیک کړو او پلیس ان آرډرز باندې به کلیک کړو. دا د آرډر زموږ ویټینګ ایکشن ته لاړې نو 1 دقیقه یا 10 ثانیې کې به دا پروکسیس ته ولاړ شي. نو یو وارې به بیا ویب سایټ سرچ کو، ریفریش پې کو او وبې ګورو چې دی پروکسیس ته ولاړې که نه دی تللی. دا د پروکسیس کې دی. نو اوس به یو څو دقیقې یا 1 ساعت یا 2 ساعته 3 ساعتو پورې لاست ټایم دی د هغې. نو یو څو دقیقې به ورته معطل وکړو تر څو پورې موږ ته هونر هواوی اف آر پی کې موږ ته مثلا هغې کې موږ ته تر څو پورې راکړي.
نو موږ به راسو بیرته به ویب سایټ اوپن کو، خلاص پې کو او لاګین به سو. وبه ګورو چې موږ ته هنر اف آر پي موږ چې کوم سریال نمبر ورکړی و د هغه مطابق باندې موږ ته هغه هنر اف آر پي کی راکوي. داسې یو کی ده 16 عددي کی ده، نو 16 عدده کی د دې، نو هغه کی به اوس بیرته راخلو او هغه ټولز کې به هغه کوو اچوو چې اف آر پي پې موږ ریموف کو. نو موږ به راسو order history ته ایمی سرویس به راسو. نو دا دی موږ order سکسس شوی دی او دا هنر اف آر پي کی موږ ته راکړې ده. نو بیرته به موږ راسو ډاونلوډز ته، ځکه چې موږ هغه ټول ډاونلوډ کړی و. نو ټولز به موږ اوپن کو، دغه هنر اف آر پي V2 په نامه باندې ده دې ټولز مختلف نومونه دي، اکثره نور بل نامو باندې مې خو دا ټول فلحال کار کوي. نو خالي موږ دې دپاره استفاده کوو چې اف آر پي پې باندې ایسته کړو. دا د ټولز مو خلاص کړي، بیرته به موبایل چې شی پاسپورټ موډ کې به وتړو. پاسپورټ موډ خو تاسو ته معلومه ده چې موبایل به خاموشه کوو، والیوم ډاون یعنې که د اواز د کته کېدا تکمه بیټینګه ونیسو او یو اس بي کیبل به پکې ورکړو. نو پاسپورټ موډ کې مو ریډ انفو واخیستله، د دې به دا سریال نمبر هم بیا هم درته وښیم چې دغه سریال چې دا کوم سریال دی موږ ته راکړی و، موږ هغه سریال کاپي کړی دی او دا د ویب سایټ کې هنر اف آر پي کی موږ ته راکړله. ښه دا زیاته ده ما خیال سره 24 عدده یا 16 عدده دومره کی به وي. دا کی به موږ کاپي کړو، مخکې خو موږ سریال نمبر کاپي کړو، اوس به هغه د اف آر پي کی یا کوډ چې کوم موږ ته راکړی دی که نه، نو هغه به موږ کاپي کړو او دلته به چېرته پیسټ کړو، انټر اف آر پي کی په ځای کې به پیسټ کوو. ښه دغه سریال نمبر دی، ګوره دا سریال نمبر دی او دغه هنر اف آر پي کی ده، دلته به موږ پیسټ کړو. ریډ انفو به بیا هم واخلو، دغه سریال نمبر دی، دلته مو هنر اف آر پي کی ویني پیسټ کړله. بس نور شی کار نه غواړي، خالي بس اف آر پي انلاک به ووهو. موبایل په پاسپورټ موډ کې کنیکټ ده، کوم بروم موډ بل موډ ته تللو ته ضرورت نشته. بس دا دی 1 سیکنډ یعنې کې 1 سیکنډ کې اف آر پي ریموف شوله، نور څه کار نه غواړي. بس اف آر پي پاسپورټ موډ کې یو کلیک باندې ریموف شوله، یعنې کې هیڅته شوله. د دې انتظار چې موږ یې کوو یا وخت ډېر نیسي، نو هغه دا نیسي چې د دې اف آر پي کی اکثر ټایم موږ ته ډېر وخت کې راکوي، یعنې کې کله 2 ساعته ونیسي، کله 3 ساعته ونیسي، کله 10 ساعته ونیسي، کله 24 ساعته ونیسي. نو دا خو یې ډېره زر راکړله.